دوستم د ډیورن کرښې په اړه پاکستان ته تازه څه وویلې؟ دوستم د افغانستان قومونو ته د پاکستان په وړاندې تازه څه امر کړی دی؟ هیله د ویډیو تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. دوستم وایي تر ډیورن اخوا تر اسلام آباد پورې د افغانستان خاوره ده. د افغانستان د ولسمشر پخوانی مرستیال عبدالرشید دوستم چې په وروستیو کې د مارشالي رتبه ورکړل شوې وایي افغانستان تر ډیورن کرښې پورې محدود نه دی، بلکې تر اسلام آباد پورې د افغانستان خاوره ده. ښاغلي دوستم دا خبره وروسته له دې وکړه چې پاکستان پوځ پر سپین بولدک د درنو وسلو بریدونه وکړل او یو شمېر ملکیان یې ووژل. مارشال دوستم خپلو یو شمېر پلویانو ته په خبرو کې وویل پاکستان د دې حملې په خاطر د غاښ ماتونکي ځواب مستحق دی. د زیاته کړه ټول ملت که هغه پښتون دی یا هزاره، ازبک، تاجک، شمال او جنوب، ټول باید د دغه ناوړه دښمن په وړاندې راپورته شي او موږ باید دوی ته غاښ ماتونکي ځواب ورکړو. مارشال دوستم همداراز وویل له ډیورن د وراخوا سیمې له پېښوره تر اسلام آباده پورې د افغانستان د خاورې برخې دي. موږ د پاکستان له یرغل سره مخامخ یو، نو راځئ چې پر وړاندې یې ودرېږو، ځکه چې تر هره ورځ وژل کېدو ښه دا ده چې په یو وار ووژل شو. دوستم له پاکستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د شلولو غوښتنه هم وکړله. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.